السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. ګران دوستانو، زه یم محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زدکړه. ګران دوستانو، نننۍ ویډیو کې مې تاسو ته دغه یو طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو چې خپل سیم کارت معلوم کړو چې د چا په نیم باندې ثبت دی. نو دوستانو، دغه یو ډېره خوندوره طریقه ده. نو هیله لرم چې دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. تاسو باید دې په اړه ټول معلومات زده کړم. درځئ چې ویډیو شروع کړو. تر ویډیو د شریک کېدو د مخه مو ملګرو که زمونږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو چې دا اوس فی الحال تاسو کومه ویډیو ګورئ د دې ویډیو لاندې د سور د سبسکرایب بټن در سره کلیک کړئ او بیا ورسره په خوا کې د بیل آیکن راځي د ګونګړۍ نشان په دې باندې کلیک سره وکړئ او بیا پاس په آل باندې کلیک وکړئ چې زمونږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر در ورسیږي او ویډیو هم ضرور در سره لایک کړئ. نو دوستانو، راځو او ویډیو شروع کوو. را بشئ تاسو لومړی د موبایل ډایلفون ته. دلته چې کله تاسو راغلی دلته 3 عدده کوډ به تاسو ډایل کړئ او یو خبره مو یاد ولرئ چې دغه کوډ چې دی په M10 سیم کارت کې کار کوي او داسې نور سیم کارتو کې دغه کوډ کار نه کوي. نو دغه د M10 کارکوونکو لپاره دغه کوډ دی دوستانو. نو تاسو دلته 3 عدده کوډ ولیکئ لکه سټار او 3 وارې 8 او هش لومړي سیم څخه ډایل کړئ او دغلته ملګرو تاسو ته 3 اپشن راسي. دغه 3 اپشنو کې به تاسو به په 3 اپشن باندې چک SMS ریچاریشن سټاټس په دې به تاسو کلیک وکړئ. نو زمونږ میسج کامیاب سو او زمونږ میسج کمپنۍ ته ورغی. نو تاسو ته به لږ وروسته یو میسج راسي. نو زه د بل دوهم سیم کارت څخه هم دغه کوډ ډایل کوم. نو دلته به تاسو هم په دریم یو بیا سینډ کړئ. بیا نو ملګرو لږ انتظار ورته کوو چې موږ ته میسج راسي. په دې میسج کې به ستاسو ټوله پته ادرس لیکل سوی وي. نو لږ څه انتظار ورته کوو. نو دوستانو، تاسو ته به ښکاري چې ماته میسج راغی 8 څخه. دلته تاسو ته به لومړي سر کې خپل نوم لیکلی وي، ستاسو نوم چې په نوم باندې ثبت دی او دوهم به ستاسو پلار نوم لیکلی وي او دریم ملګرو تاسو ته که تاسو په تذکره باندې ثبت کړی وي یا هم پاسپورټ باندې نو تاسو ته د پاسپورټ نمبر راځي. که پاسپورټ هم ثبت کړی وي که په تذکره هم ثبت کړی نو تاسو ته د تذکرې نمبر راځي. نو دوستانو، تاسو ته به ښکاري چې خپل نوم او د پلار نوم د تذکرې نمبر دی. نو دغه ټوله پته تاسو ته کې لیکلې وي. نو ما ګوره دوهم میسج هم به راسي اوس. نو دوستانو، ما ته دوهم میسج هم راغی چې ما خپل نوم د پلار نوم او داسې تذکرې نمبر هم تاسو ته ښکاري. نو دغه معلومات تاسو ته درکوي که غواړئ چې خپل سیم کارت معلوم کړئ نو همدا اوس دا نمبر پکې ووایي. تاسو ته به دې په اړه معلومات راشي. نو دوستانو، هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې. که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم فایده ځینې واخلي. تر بل ویډیو پورې د الله په امان دعاګانو کې مو یاد ساتئ.